که تاسو ته خوب نه درځي او هر ټیم ستاسو زړه یریږي او هر وخت تاسو ته پریشانی محسوسیږي نو دا یو وقتی خبره نه ده بلکې دې ته موږ په میډیکل کې یو بیماری وایو کوم ته چې انزایټي هم ویلی شي سټریس هم ویلی شي او ډپریشن هم ویلی شي نو د دې علامات هم زه تاسو ته ښیم او داسې یو څو طریقې هم تاسو ته ښیم چې د دې نه تاسو خپل ځان بچ کولی شي او ستاسو صحت بهتروالي طرف ته راتلی شي چې د دې په علاماتو کې هر ټیم تاسو ته اداسي محسوسیدي شي پریشانی محسوسیدي شي او هر ټیم بس تاسو وجود ستړی او ستومانه وي او تاسو ته به خوب نه درځي یا به ډېر زیات خوب درځي یا به تاسو ته لوږه نه لګیږي یا به تاسو ډېر زیات خوراک کوئ چې د دې په علاماتو کې دا شامل دي او یاد دا خبره ساتي چې دا هیڅ قسم کمزوري نه ده دا بلکې میډیکل یو بیماری ده او دا بیماری ټیک کیږي او ټیک کیږي داسې چې کله تاسو روزانه ورزش شروع کې او نن سبا کومه سوشل میډیا چې تاسو ډیره زیاته ګورئ د دې کتل تاسو کم کې او ستاسو چې کوم بهترین روټین دی د ورځې په حساب سره هغه تاسو شروع کې او ستاسو چې کوم عزیز دوست یا رشتہ دار دی یا تاسو سره کوم نږدې ډاکټر دی دغه سره تاسو خبرې اترې شروع کې چې هغه تاسو ته فایده در رسوي نو دا ور سره کمیږي او په دې کې بهتروالی راځي او تاسو ته به خوشحالي محسوسیږي او کبیا یو انسان ډیر زیات په دې کې د نوتی وی نو تاسو ته ضروری خبره ده چې دا تاسو سره کم نږدې تاسو خپل ډاکټر وی کم ته چې سایکالوجیست ویل شي یا د ذهني کم ډاکټر وی هغه ته تاسو دا خودلی شي چې دا تاسو د عزیز یا تاسو چې کومه دا بیماری ده دا په بهترینه طریقه سره ټیک کیږي او تاسو ته به خوشحالي هر وخت محسوسیږي